سلام مینه. په ټول نړیوال جام کې داسې سپین بالران مور نه و زیږولی چې د هند وکټې واخلي. که تاسو وګورئ په نړیوال جام کې ډېرې غټې لوبډلې دي او ډېر پیاوړی بالران لري، خصوصا سپین بالران ډېر پیاوړي بالران دي، خو یوه هم دا جرأت او وړتیا نه درلودله چې د هند پیاوړي لوبغاړي آوټ کړي. او دا هم یو ریکارډ شو د افغانستان لپاره چې داسې یو قوي سپین بالران لري چې د لومړي ځل لپاره یې د هند پیاوړي لوبغاړي په کمو سکور باندې وسوځول. او د مجیب زدران ارمان هم پوره شو. هغه ویلي و چې زما ارمان ده چې د روهیت وکټ واخلم، او هماغه شی وشول چې روهیت شرما یې په یو سکور باندې آوټ کړ. د هندۍ لوبډلې مهمې وکټې سپینرانو ترلاسه کړې. افغان سپینرانو د هند 15 وکټې ترلاسه کړې. تېره شپه د نړیوال جام په لړ کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ زړه راښکونکې لوبه ترسره شوه. لوبه تر وروستیو شیبو ورسېدله، خو تر وروستۍ اوره پورې دا نه وه معلومه چې څوک به لوبه ګټي. هندوستان په 8 وکټو افغانستان ته 225 منډې هدف ورکړ، خو افغانستان د 11 منډو په توپیر وبایلله. تر ټولو ډېره جالبه دا ده چې هندوستان په نړیوال جام کې د افغانستان تر لوبې وړاندې هیڅ توپ وهونکی د سپینر په وړاندې له لاسه نه وي ورکړی، خو د افغانستان سپینرانو وکولی شول چې د هند 15 وکټې ترلاسه کړي. لوکیش راهول، روهیت شرما، ویرات کوهلي، مهندر سینګ ډوني او ویجی شنکر په څیر مهم لوبغاړي سپینرانو وسوځوله. مجیب رحمان په لومړي اورونو کې د خطري توپ وهونکي روهیت شرما وکټ ترلاسه کړه او پرې نه ښودی چې راهول سره ملګرتیا جوړه کړي. ورپسې محمد نبي د لوکیش راهول او ویرات کوهلي وکټې ترلاسه کړې. رحمت شاه د ویجی شنکر وکټ ترلاسه کړه او راشد خان بیا د مهندر سینګ ډوني وکټ واخیستله. په عموم کې افغان سپینرانو هندي لوبډله راوګرځوله، خو په وروستي اورونو کې ګلبدین نایب 2 او افتاب علب هم یو وکټ ترلاسه کړه. سبا به افغانستان د بنګلادیش سره لوبه کوي.